بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو، ښاغلو میلمنو او د مجلس نورو تجارانو، صنعتکارانو وروڼو ته او د رسنیو مسؤلینو ته او ټولو عامو مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده ورځنۍ چارې مو ښې روانې وي. الله مو د صحت په جامو کې همیشه قدرمن او عزتمن لره. د تیرو 40 کلونو د ناخوالو په پایله کې د افغانانو په څېر د افغانستان زیربنا او ښکلا هم ډېره زیانونه لیدلي دي چې له امله یې د هېواد اقتصاد هم متضرر شوی دی او په مسلسل ډول د پورته کېدو یعنې د پرمختګ څخه د تنزل پر خوا روان و. له پچې وروسته د نورو برخو ترڅنګ اسلامي امارت د هېواد د زیربناو رغولو او د هغه د ښکلا اعادې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده چې د بېلابېلو اداراتو فعالیتونه یې ښه مثالونه دي. د ټولو افغانانو مسؤلیت ګرځي چې د خپل توان په اندازه د هېواد په رغولو کې برخه واخلي، ځکه د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د ښکلا دپاره هر هغه څه باید په کار واچول شي چې څنګه ضرورت یې ورته په داسې ډول چې په هېواد کې له رامنځته شوو اقتصادي او پانګونې له فرصتونو څخه استفاده وکړي او په هغو بېلابېلو سکتورونو کې سرمایه گذاري وکړي کوم چې د ولس او اقتصادي ودې لپاره د اولویت په درجه کې قرار لري. یقینا موږ خو ګورو الحمدلله دا چې دنیا یا څه مني یا نه مني خو جلا خبره ده. که تاسې وګورئ اول د کابل وضعیت یو ورځ تر بلې الحمدلله مخ پر بهبود او په ښکلا روان دی. دا نن هم چې زه ګورم چې کوم چوکې اوس څه وینم دا هم یو برخه ده. نو موږ د ټولو تجارانو وروڼو، د ټولو صنعتکارانو وروڼو څخه د هر چا څنګه په وسه کېږي چې د خپل ملک د ښکلا دپاره، د خپل ملک د بهبود دپاره په اقتصادي امورو کې، په نورو سرمایه گذارۍ کې خپل وس او توان صرف او مصروف کړي او پر نورو هېوادوالو چې په کومو هېوادونو کې ژوند و زندګي کوي هغه دې هم د خپل مظلوم ملت په نظر کې ولري چې نور څه نه وي چې دوی په افغانستان کې خپله پانګونه وکړي، دا خپل څه اندازه چې دوی په نور ملکو کې یا سرمایه گذاري یا پانګونه کوي هغه چې په خپل ملک کې وکړي، خپل ولس خپل ملت به د هغه څخه استفاده وکړي. دا به څونه غټه خبرې د هغه تجار او د هغه سرمایهدار دپاره. نو دا کوم وروڼه چې دلته اوس وجود لري، کوم که تجاران وروڼه دي، که نور صنعتکاران وروڼه دي، هر څوک چې دي باید که په صنعت کې څه کولی شي موږ به خپل وس و توان کوو، دوی ته به زمینه د دې برابروو چې کوم ضرورت و مشکل دوی لري په هغه کې به موږ خپل وس و توان کوو. اوس مو سره کړی دي، د آینده دپاره به م انشاءالله د دوی سره موږ خپل وس و توان کوو. که هغه د برق په باب څه مشکل وي، حتی پروسږ کال دا خبره وسوله چې صنعتکارانو وروڼو څه شکایت کوه چې زموږ برق بیخي 8 ساعته په شواروز کې دی لا کم ترجیح و. ما دا خبره ورته وکړله ما چې کومې ادارې دولتي ادارې دي د هغو څخه 2 ساعته را کاټ کوه دغو صنعتکارانو چې کومې کمپنۍ دي یا کوم ځایونه دي هغو کې ورکوي. نو خو الحمدلله تر مخه به څه نه څه د امنیت په باب څه خبره مبره کېدله، خو اوس خو تاسې تر موږ ښه معلومات لري او خبر یاست چې الحمدلله
په ټول سرتاسري افغانستان کې داسې څه نه لیده کېږي چې هغه دې یو تجار یو سرمایه‌دار یو پانګواله ته یو تشویش پیښ شي یا دې ورته موجود وي یا دې یې ورته د الله سره راځي او دا ومنئ چې په دنیا کې هیڅ ملک پرمختګ نشي کولی تر څو چې امنیت نه وي یوازینی د هر ملک د پرمختګ دپاره امنیت دی که په کوم ملک کې امنیت و هلته به انشاءالله هر څه وي نه یوازې اقتصادي هر څه به نور هم انشاءالله برابریږي ځکه که امنیت نه وي تاسو ته خپله معلومیږي هر سړی د خپله ځانه سره په خپل کور کې پریشان وي نو دته به تجارت څه خوند ورکړي دته به سرمایه ګزاري څه خوند ورکړي دته به پانګونه څه خوند ورکړي په پای کې د اسلامي امارت له ټولو ادارو څخه غوښتنه کوم چې د پانګوالو بدني او رواني امنیت ته پاملرنه ولري او هر څومره چې ممکنه وي اسانتیاوې ورته رامنځته کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين